تاسو ماته ووایئ تاسو دا ساين ولې کړی دی په ډرون حملو کې ستا خویندې میندې شهیدېدلې 80,000 ځانونه تا ورکړل فوجیانو نه علاوه درته وایم زموږ چې کوم فخر ده فوج د هغې نه علاوه خبره ته کوم بینګ پاکستاني چې موږ 80,000 ځوانان شهید شوله په دې کې تا لاس ولې نه اوچتې چېرته تا یو تحریک کتلی دی 11 سال تا کشو په کیلومیټر باندې تعداد باندې ملتان کې جلسه کیږي او دلته یو سکرین باندې دوره هزارو خلک راځي د دې وجه څه ده پټي چیرمن کې د څه وکړله فنډزونه واخیستل ډالر یې واخیستل انټرنیشنل لیول باندې زه صاحب خو زه ورته نشم ویلی زه دا به د علما ته علما به یو توهیني موټرویز د اسلام پاکستان خلاف یوز کېدل نو دم پکې ساين دا د ډېر بدقسمتي خبر دی یو عالم پکې ساين او صرف امت محمدي په خبره باندې تلل دي لیډر ورکې ډایرکشن کوم ته دی خو یو لار ورکړ خیر خیریت دي چلو محمد جی وکاس مروجی څه کوي د الله راغلی یو چې عمران خان صاحب په خپل لیډر صاحب په کال باندې چې کوم د ملک سره زیاتوب شوی دی کوم ملک سره زیاتی شوی ده په تاریخ کې موږ داسې زیاتی نه دی کتلی چې کوم د ملکی حالات فاینانشل او ته وګوره معیشت تورې باندې وګوره په ازادي لحاظ سره ته وګوره په نیشنل لحاظ سره وګوره انټرنیشنل لحاظ سره وګوره دومره بلیک میلینګ په ژوندګي کې معنی ده کتلی چې سوره ما په تاریخ کې د عمران خان حکومت کې وګورو ځکه دغه مدلته د بړو کې وړو کې بچي دا شزه دا بزرګان دلته راغلي دي صرف اور صرف د حقيقي ازادي لپاره څنګه چې لیډر صاحب یو ازادي هغه چې صرف په کتاب کې تا تلکی که کم کتابونو کې تا تلکی جس کی لاټي اس کی بینس په کتاب کې دا ازادي متا تلکی خو هغه ازادي اصل ازادي نه ده حقيقي ازادي هغه چې تکل خپل پلیټ فارم نه د خپل عزت د خپل ریسپیکټ د خپل وړونو عزت تلاس د غې لپاره حق سچ سره ودرېدلای شي نه غې ته د ازادي وای عدالت نه ملاويږي ځین چې کم ظلم زیاتوب د امپورټډ حکومت لګولای دا او څنګه چې د خپل پاکستان قیمت لګو هغه په کشتونو کې اول په کشت ورکو 46 ارب ډالر بیا کشت ورکو 204 میلیون ډالر نو په کشتونو باندې پاکستان سودا وکړه د دې لپاره د غې خلاف موږ راغلي ول چې موږ پاکستانیان یو بینګ پاکستاني بینګ مسلم موږ آزاد موږ کلمه ویلې ده بیا اسلامي جمهوریت پاکستان چې راغی په کلمې صورت باندې راغی نو موږ عقیده دا غدا چې د پاکستان فل آزاد دی نو که چیرته د ملک چې کوم کریمینل منسٹر جوړ شوی دی پرایم منسٹر جوړ شوی دی شهباز شریف صاحب چې څنګه دا وایي چې موږ غلامان نه یو نن کته سوچو کې نن ریډي والا ته وګوره نن مزدور ته وګوره خپل مهنتو کې 500 روپۍ وګټي او کور ته یو سی خپل ټیکس پرېږي چې کله تا نه سامان اخلي سودا اخلي نو خپل ټیکس ورګي د پاکستان ته کلم داسې نه دی ویل چې 100 روپۍ شای په 10 روپۍ خلم کلم داسې نه وي چې غریب یم زه 50 روپۍ شای زه په 20 روپۍ خلم داسې دی کلم وي چې کم قیمت په حکومت ګورنمنت ورکړی دا پاغي کې حکومت تاسو فالو کوي حکومت فالو کوي نو کچرته په حکومت کې داسې حکومت کې اسلامي جمهوریت پاکستان کې کریمینل پرایم منسٹر ته کېنوي نو دا مزدوران بسوي د دې مهنت ته بس کېږي نو دې په دوران کې یو لیډر راغی او د لیډر یو شعور ورک نن چې ته ګورې څنګه بچي بزرګان شزه د اکثریت لیول راغلي په سینکړو په کیلومیټر باندې تعداد باندې ملتان کې جلسه کیږي او دلته یو سکرین باندې دوره هزارو خلک راځي د دې وجه څه ده سوال دا ده جواب دا ده بیا چې دې خلکو شعور واخیسته دې نه مخکې چې کم تعلیم تاسو حاصل کړی دا هغه د لاډ میکال قانون هغه صرف او صرف د مفاد تعلیم ده موږ مشران وای چې زندگی هغه چې بل د بار تیر شي خو بد قسمتي د بار زموږ پاکستان کې چې کم سیاست شوی ده اصل خدمت خو اصل خدمت دی کاروبار ته جوړ کړ هغه کاروبار خلاف موږ راغلی جی مولانا صاحب ډېر خبرې کولې مولانا صاحب نظر کې نه راځي مولانا صاحب خو زور ته نشم ویل زم دا به علما ته علما به یو توهینی فضل الرحمن صاحب چې دی دا غرور تو رحمان صاحب شو دا غزوی شو اسد محمود صاحب شو دا غي تاریخ کې چې ته وګورې کنه نو 11 سال د کشمیر کمیټي چیرمن پاتې شوی د فضل الرحمن صحیح ده نو په کشمیر کمیټي چیرمن کې د څو وکړه فنډزونه واخیستل ډالر یې واخیستل انټرنیشنل لیول باندې ز ذاتيات باندې زړه شپېژن موږ پښتاني هم پښتون ده چې سوره د پښتون کې تقسیم راوستای سوره چې د پاکستان کې تقسیم راوستای زم چې اپ کم مذهب کې هم دته هغه اجازه نه ورکړي موږ مذهب خو خلک متحد کړي موږ مذهب خو خلک یوځای کړي د خو په تقسیم کې راوستي دي او هغه مولانا چې د اسلام ته یو شوی نه دي په پاکستان ته یو شوی نه دي زما او تا ته خويندرونو ته چې په کم باندې زم چې د شرم خبر نه ما سره غ الفاظ نسته چې کله زمونږ ایرپورټونه زمونږ روډونه زمونږ موټرویز د اسلام پاکستان خلاف یوز کېدل نو دم پکې ساين دا ډېر بدقسمتي خبر دی یو عالم پکې ساين او د چکم تاسو اکثریت د سره ګوري هغه طلبه دي چې کوم مدرسو کې نه ټي وي ګوري نه اخبار ګوري څنګه چې د مردان
خان د دې سینیئر رهنما چې څنګه واوښتېدو د پی ټی آی ته راغی ولې راغی هغه دا وایي چې یاره زمونږ طالبان دا وایي چې یاره مونږ 15 سال 20 سال چې ده د زمونږ چې دی نه په ټي وي کتلی مونږ نه اخبار کتلی ده مونږ به صرف خپل علم چې و د مونږ امام به چې مونږ به هغه فالو کوو خو هغوی مونږ ته صرف اور صرف دا ویلي چې تاسو مونږ پسې راځئ مونږ د اسلام ټاکېدران یو خو داسې نه ده چې کله مونږ خویندو میندو باندې د مونږ د الله پاک د کورونو باندې ډرون حملې کېدلې نو دلته چا آواز نه دی وټاو کړی الټا هم د ساین هم کړی و د ډرون حملو په حق کې نو دلته عمران خان نیټو خلاف راوتلی و او دا ډرون هغې بند کړی وې په صرف اور صرف یو واحد لیډر و نو دلته عالم چېرته و دلته فضل الرحمن صاحب چېرته و دلته عطا الرحمن صاحب چېرته و دلته د زوی چې دا اسد محمود دلته دا چېرته و دوی خو ساینونه وکړه هغه یو په انټرویو کې صافي پوښتنه ځنې کوي سلیم صافي صاحب چې د دوی خپل شاپره ده هغوی د نه پوښتنه کوي چې مولانا صاحب تاسو ما ته ووایئ زه د عالم دته ویلل چې دی یو توهین دی علما والا زه چې دته ووایي چې یاره تاسو ما ته ووایئ تاسو دا ساین ولې کړی دی په ډرون حملو کې ستا خویندې میندې شهیدېدلې 80,000 ځانونه تا ورکړل فوجیانو نه علاوه درته وایم زمونږ چې کوم فخر ده فوج د هغې نه علاوه خبره ته کوم بینګ پاکستاني چې مونږ 80,000 ځوانان شهید شوله په دې کې تا لاس ولې نه اوچتې چېرته تا یو تحریک کتلی دی 11 سال تا کشمیر کمیټۍ چیرمني وکړله تا کشمیر آزاد که آیا تا کشمیر مخالفینو سره هم مخالفت وکړه نه دی وکړه چې کم د کشمیر باندې کم سړي قبضه کړې ده هغې سره خو ته دوستي یاري کې بیا په 2011 کې یو امبیسډر په خپل کتاب کې لیکي چې یاره مولانا ورته وایي چې تا ما ته موقع راکړه د زه به د دې د چې کوم پالشتیان چې کوم د تا چیرې بلوسم راوستي دي زه به د دې نه زیات خدمت د ستا وکړم زه هم ډېر د شرم خبره ده هغې طالباو ته به زه دا گزارش دا ستا په نسبت سره زه به دا ورته ووایم ریکویسټ به ورته وکړم چې آیا زه به دا ریکویسټ وکړم چې چونکې د تاسو میډیا والا چې دا کوریج کوي که نه نو کوریج هغه کوریج په کار دی چې چېرته حق سچ کوریج وي د ملک خلاف کوریج هم نه دی په کار او د لوټې والا او د سازش والا انټرنیشنل کانسپریسي چې څنګه وشوله د دې کوریج هم نه ده په کار زه چې د ملک کې چې رد الفساد چې کله وشو زه رد الفساد سره رد الغدار هم د یو اپریشن دی وسی لکه څنګه رد الفساد تا پوره په پاکستان کې وکړو په وزیرستان کې دی وکړو دغسې رد الغدار هم یو اپریشن وکړه او رد الغدار اپریشن ما ته پوره یقین ده چې کله هم پاکستان کې کېږي دا کم امپورټډ حکومت ناست دی په د پاکستان اسلامي جمهوریت پاکستان په هغه باندې سیټ باندې دا ټول به په دې غداراو لیست کې ته په ټاپ باندې ګورې تا ته پته لګي نو د پاکستان تعلیم موږ بدقسمتي ده زموږ تعلیم نشته ده زموږ سره علم نشته ده تا ورڅ کړل امپورټډ حکومت 40 سال څه ور زده کړي دی مافیا دې ځوانانو ته دا ور زده کړل چې د کوم پیسو دا پیسو پوجا کوي علم خو تا اصل علم ور کړی نه دی حق سچ خو تا ور کړی نه دی تا خو د باطل زور ور کړی دی هغه دې پروموټ کړی دی کشمیر به دې نه آزاد هو موږ ته دا نه وایو چې ته کشمیر آزاد کا خو ته کم از کم د کشمیر مخالفت چې کوم کوي هغې سره خو مه ودرېږه تا خو ټول عمر هغې سره ناسته پاسته کړې ده زه د ده اصلیت پېژنم فضل الرحمن چې ما ویډیو کله وګوري کېدای شي چې ما ډېر ښه وپېژني ما ورسره ناسته پاسته کړې ده نو یو ځل زه یو د یوه کوټې وه په ریډ زون کې نو زه ورغلم څه یو شکایت یو شکایت ما ورته وکړم دا فضل الرحمن صاحب تاسو 2017 خبره ده د دې چیرمین نو لیک چیرمین نو ما ورته وکړم فضل الرحمن صاحب تاسو سېنیټر دی راحت حسین شانګلې نه هغه یو اپلیکیشن ورکړی دی په کسټم انټیلیجنس کې ما ته دا راته ووایه چې دا زیاتوم نه دی یو غریب افسر سره ته دا پریشرایز کې نه وایي چې خلک زه الفاظ نشم استعمالولی وایي خلک خرې سره بد کوي د خر سره بد کړي دي نو وایي ما ورته مې دې خبرې څه مطلب شو وایي د مونږ سره پنګه اخیستې ده الله مو دې معاف کړي دی دومره تکبر کې ګرځي الله پاک نن څومره ذلیل که څومره ذلت ته ورسو او چې کم خلکو خلاف دا راوتلی و چې کم د پاکستان تحریک انصاف نام ورکړی ده کم لیډر خلاف دا راوتلی و هغه لیډر ته الله پاک څومره عزت ورکړه هغه عزت څه شی ده هغه سیټ نه ده هغه عہده نه ده صرف امت محمدي په خبرې باندې تلل دي لیډر ورکوي ډایرکشن کوم ته دی خو یو لاره ورکړی یو بزنس یې ورکړی ده دلته به پیسې ګټو په NHA کې به پیسې ګټو په منسټري کې به پیسې ګټو دا علیم وې نو د به NHA خو نه اخیسته د به یو مذهبي ایجوکیشن منسټري اخیسته زه تا نه دا سوال کوم تاسو دې تپوس وکړئ په 4 لاک باندې اچ کېده اوس په 9 لاک روپۍ نه دا خبره خو زه الریډي د معیشت دا ټول یو PDM چې دی دا نه ملک ته یو شوي دي نه اسلام ته یو شوي دا چې یو شوي دي که نه دا صرف اور صرف اپنے آپ نو زه خو الریډي ستړی یم زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې انشاءالله څومره زیات کولی شي خپل لیډر سره ودرېدلو لپاره د خپل بهتر مستقبل لپاره د خپل ملک مستقبل لپاره د خپل بچو مستقبل لپاره عمران خان خپل ژوندګي تېره کړې ده نن بچی چې کوم کوشش کوي چې په انګلینډ ته زه ورسم امریکا ته زه ورسم دا سوچ چا ورکړی دی دا امپورټډ حکومت ورکړی
ورکړې چې امریکا ته تلل ترقي ده انګلند ته تلل ترقي ده دا ترقي نه ده ځان پوي کول ترقي ده هغه ژوندۍ چې بل د بار تیر شي هغه ترقي ده په هغې ځان پوهول ترقي ده اصل علم چې تا ته غلط او صحیح پہچان درکړي هغه ترقي ده تا نه دی ورکړی زه چې انشاءالله په ډیر زر به حقیقي ازادي مارچ کم عمران خان صاحب شروع کړی دی دې کې بچې خواتین بزرگان د سیول سوره چې بیوروکریټس دي د هغې فیملیز به هم تاسو ګوري او انشاءالله ډیر زر به دا پاکستان چې د خود مختار پاکستان جوړ مهرباني جزاک الله ډیر تاسو